بل شپږم نمبر زموږ ملګری دی ابو اللیث عباس السلفي چې د دې زګي پاتې کېدونکی دی، تقریبا لږ مخکې کور دی. او بل دا ټایمر چې دی د نوم دی ابو معاویه ضیاء الله السلفي، دا هم د دې زیری دا به ټیم نوټ کړي، دا اووه کسان شو، دا معاونین وغیره دا ټول کسان شو. بل دې خبرې ته متوجه شي او دې خبرې نه بعد ډایرکټ تاسو له ټیم نه ورکوم ښه، لکه زما نور شرطونه پاتې دي خو په دې کې یو ټک دل درکوم بیا به ماله بیرته میک راکوئ. بعض به تر هغه وخت پورې جاری، یو متوجه شه، بعض به تر هغه وخت پورې جاری چې تر څو پورې دا ټول دلایل ختم شوي نه، 2 غنټې بعد 3 غنټې 5 غنټې، نه نه نه، دا اوس نه کېناستو سهار منځ پورې باسو، که 2 ورځې باسو، که 3 ورځې باسو، هر څه ټایم باسو، خو چې دغه ختم شوي نه دي چې بس به کتابونه راغون کوي او وایي چې موږ وګټل امیرونه یو بل ته په غاړه کوي چې دا مناظره ختمه شو، دا به دغه نه وي. صحیح ده که نه؟ په دې خو اتفاق دی که نه انشاءالله. اوس د مازدیګر مونځ روان دی، تقریبا څه ټایم دی اوس؟ دا 27 منټ راپاسه 2 بجې دي. عام زمونږ د اهل حدیثو په مسجدونو کې د مازدیګر مونځ په کم په 4 بجې دی. صحیح ده؟ ستاسو جماعتونو کې به شاید په باندې په 4 بجې، په دې کې به متوسط ټیم ټاکو په 4 بجې باندې به انشاءالله مونځ کوو. صحیح ده که نه؟ اتفاقي دا مازدیګر مونځ به په 4 بجې باندې کوو. نو که ستاسو په دې مخکې خبره خو څه ټک نشته که نه؟ څه اعتراض؟ دا خبره لازمي ده که نه؟ صحیح ده سر. ښه بل دا دی چې بله اهمه خبره، دلته هر قسمه اسلحه چې ده، مونږ چونکې دلته جګړو نه راغلي، ستاسو مېلمانه یو او دا ځای ستاسو دی، مونږ د لرې نه راغلي یو، مونږ ستاسو مېلمانه یو. هر قسمه اسلحه، هر قسم داسې سامان چې هغه مضري او ضرر پکې ورکولی کېږي، که د عوامو څخه که دغه څه هغه کسان به ورکولی شي. اسلحې به دلته هغه به نه شي دغه کولی. بل شرط دا دی چې هر فریق به متوجه شي، دا هم شرط دی، هر فریق به په خپلو اصولو باندې ملزم کولی شي. مثال په طور ستاسو اصول دا دي، مثال په طور چې مرسل دا مطلقاً حجت دی، اگر که دا زمونږ اصول نه دي مونږ به تاسو دا پیش کوو. زمونږ په نسبت باندې مرسل بالکل حجت دی نه، او یا تفسیر لی باغې کې ستاسو په نسبت دی. یو بل مثال په طور یو قاعده رااله، مونږ اصول شاشي نه پیش کړه، زمونږ قاعده به نه ستاسو به تاسو به هغه منئ. حسامین هم پیش کړه، توضیح تلوین هم پیش کړه، بل یو نور الانوار نه پیش کړه، هغه به تاسو منئ ځکه دا ستاسو اصول دي. دغه څان وعلوم به جرن ورځي پسې قاضي حمدالله او دا سلمي دا ټول ستاسو دغه کتابونه دي د مقلدینو، په دې به تاسو موږ ملزم کوو، دا به تاسو سره زموږ سره به منئ. او زمونږ چې کوم کتابونه دي زمونږ د مشرانو د الله په فضل او د الله په اذن چې کوم اصولو په هغې باندې به انشاءالله خبره کوو. ښه بله مونځ ټایم خو پکې وشو. بله اهمه خبره، اولنی ټرن چې اولنی ټرن، اوس خو دا صدر مناظر به ستاسو خبره کوي، اولنی ټرن چې دی دا به 15 منټې زمونږ مناظر چې شروع وکړي 15 منټه، بیا به ستاسو مناظر ته چې کله میک میلاو شي به 15 منټه خبره وکړي، بیا به دویم ټرن چې به 10 منټې. صحیح ده که نه؟ اول ټرن 15 منټه، دویم ټرن چې دی هغه بیا 10 منټې. دا کوم شرایط شو دا مونږ ویل انشاءالله په دې باندې ستاسو کوم ځای کې نیوکې او په کوم ځای کې اعتراض یې هغه وکړئ او چې مخکې خبره وځو. وبالله التوفیق. نو اوس لا ټیم نشته. دوله باید دغه لږ را دې حکوي د امنیت لږ اوچت یې مخ دغه اشیاء نه ده. الحمد لله مذهبا حنفيا ومشربا صوفيا وكلاما قرآنيا وترزا طاهريا وأصولا طيبيا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمند تاسو ته پته ده چې نن زمونږ دلته بحث هغه په یو اصولی موضوع دغه رنګي په یو فروعي موضوع باندې دی چې هغه موضوع د امین بالجهر ده. نو د مناظري داغي پس منظر ذکر کولو ته ضرورت نشته، داغي نه ټول عوام خبر دي، خو لیکن زمونږ د صدرینو انتخاب صرف د دې لپاره شوی دی چې مونږ څه شروط یې ښودي دي چې هغه شروط باندې مونږ د یو بل سره اتفاق راځي او که نه. اول شرط چې کوم دی مولي صاحب ویلی و چې مونږ به چې کوم دی هغه اصولي بحث کوو، نو بالکل دا زمونږ هم خوښه ده چې مونږ به اصولي بحث کوو. اول شرط مولي صاحب دا ویلی و. بد اخلاقي او غیر شرعي حرکات هغه خبره وکړه بس هغه په دعوني کې داخلو. دویمه خبره مولي صاحب دا وکړه چې علمي نکتی جواب باره کې چې کوم دی دا خبره وکړه چې لکه چا علمي نکتی باره کې تپوس وکړو نو هغې جواب به لکه ورکولی شي. بالکل په دې مونږ هم متفق یو، علمي نکتی باره کې به جواب ورکولی شي، خو مناظر به مناظر ته جواب ورکوي. تا رستو یو شرط لګولی چې صدر مناظر هغه به متکلم ځان ته مخاطب کوي، نو دا شرط ستا نامنظوره دی. مونږ د متکلم کار به هغه به د مناظر سره وي. بله خبره دا ده مولي صاحب دا خبره وکړه چې هغه هم دا خبره چې لکه فنونو مطابق غلطي به نیولی شي. بالکل صحیح خبره ده، دا چې کوم دی غلطي چې کوم دی کله کېده نو نیسه. بله خبره دا وکړله چې مناظر به خبرې ته غوږ هغه اږدي، نو صحیح ده، بالکل دام صحیح خبره ده. بله خبره مولي صاحب دا وکړه چې اصل ماخذ نه به حواله پیش کولی شي، بالکل دام صحیح خبره ده، خو لیکن مولي صاحب بس خپل په اصولو بیا پابند یي. دغه رنګي بله خبره دا وکړه چې هغه دا خبره وشو چې هلکه صدر مناظر هغه به تپوس د مناظر نه کوي. دا خبره غلطه ده. صدر مناظر دا به مناظر مخاطب کوي. چې اوس تا خروج عن الباس تا مناظر کو نو زه خپل ستا صدر چې کوم دی دا زه مخاطب کولی شم چې خپل مناظر ته ووایه چې خروج عن الباس نه کوي. خروج عن الباس دا هم یو شرط دی زمونږ د سیډ نه چې خروج عن الباس به شکست متصور کېږي او تاسو هم دا منودي ده. بله خبره تاسو دا وکړه چې انتقال من الدلیل دا به نه کېږي تر څو پورې چې دا یو دلیل حل شوی نه وي. نو بالکل دا خو چې کوم دی په سرو سترګو مونږ ته منظوره ده. بله خبره تاسو دا وکړه چې خروج عن البحث دغه زمونږ شرط هم دی چې خروج عن البحث به څه متصور کېږي؟ شکست. بل شرط تاسو دا ولګاو چې هر فریق به د خپل اصولو پابند وي. دا خبره مو وکړه. نو دې باره کې زه دومره دا ویم چې آیا زمونږ په اصولو سره تخپل د دعوی داغي اثبات کې او کنه مونږ ته پته ور د الزام دا پیش کې صبر خپل خبرې په خپل ټرن کې بیا خبرې کوه. کچرتا پته ور دا اثبات پیش کې نو بالکل مولي صاحب تعالی دا حق د سره نه دی حاصل، تخپل اصول په خپل به چې کوم د خلاف کې. بل خبره دا ده، بل تا دا خبره وکړه چې ټرن دا به 15 منټه، اوله خبره دا وکړه چې ټرن به 15 منټه. نو دا خبره بالکل ستاسو غلطه ده. په 15 منټو کې دا دلایل نه ویل کېږي. دا دومره کتابونه چې موږ راوړلي ان شاء الله چې په دې باندې تاسو دا خبره بل دا خبره کړوه په شرطونو کې چې لکه تر څو پورې دا دلایل ټول ختم شوي نه نو مناظره باندې ختمېږي. مونږ هم په دې باندې ان شاء الله تاسو سره مکمل متفق چې دا دلایل مونږ ختم کړي نه نه بزو. او بل خبره تاسو دا کړل ټرن په 15 منټه، دا خبره تاسو غلطه ده، دا شرط مونږ ته نامنظور دی. او صبر وکړه. بل خبره تاسو دا وکړه او دا خبره یو دا ووري چې یو مناظر لګیاو نو بل دا حق نه دی حاصل چې هغه د دې پټرن کې خبري وکړي. ها د یو خبري جواب کوي، یو نیوکړه کوي، نو چې کله خپل ټرن راغی نو پاغي کې به دا خبره کوي. دا چې کوم دی زمون د سیډم دغه شروط څو هغه نیم تاسو ویله نیم چې کوم دی مون لیکلیو نو په هغه شروط باندې کوم باندې اتفاق راغی پاغي اتفاق دی چې په کوم اتفاق نه دی راغلی نو مولي صاحب دا سبه دغه اتفاق دغه چې کوم دی مونږ تیار نه یو. دا ورکه ها صحیح دی صحیح. متعین ټیم نه نه نشته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. مخکې ما څه شروط د مناظرې بیان کړل چې موږ دا کوم بحث کوو دا بعضې شروط ما بیان کړل، خو که ستاسو خیر یې اول نه ما دا خبره کړې وه چې مناظر صدر مناظر ته دا حق حاصل دی که مناظر خطا شي یا صدر مناظر خطا شي نو پکار دا ده چې هغه نیوکه وکړي. نو چونکې دې مولوي صاحب صدر مناظر صاحب چې کوم حدیث ویلو که نه نو تاسو ته به پته وي تا حدیث ویلو فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکه، تأمینه نه تأمینه فاعل دا د مرفوعاتو نه لږ متوجه کېنه او دا کېدای شي تاسو بل کتاب وي هغې کې د منصوباتو نه متوجه شي. نو د عبارت خیال به ساتلی چې مونږ چونکې په شرطونو کې وي نو دا اول ټک شو په تاسو باندې. دویمه دا ده تاسو دا وویل چې صدر مناظر زما د خبرې مقصد دا و چې کله مناظر زما مناظر مطالبه وکړه یو د علمي نکتې تپوس یې وکړو یا اعتراض یې وکړو یا یو خبره وکړه او ستا مناظر جواب نه ورکوو ما ته دا حق حاصل دی چې ستا مناظر زه ودرم چې شابه اول د دې خبرې جواب ورکړه بیا به مخکې ځي. زما د خبرې مطلب دا دی په خبره ځان پوهې کړه. بله دا ده صدر مناظر صاحب انشاءالله په ځان باندې به ججک ویره مه راوله امین چې دا اصولي مسله نه ده فروعي مسله ده خطا کېږي را خطا کېږي مه یوه خبره کوئ انشاءالله هېڅ مشکل به په دې کې نه وي. بله خبره دا ده تا په دې ټول چې کوم اصول دی بیرته ویل نو بار بار دی تکرار کوو ټیم چونکې مختصر دی او د زموږ ټیمونه ډېر قیمتي دي یوه پیره خبره چې کې او مخکې ځو انشاءالله دغه به کافي کېږي. بله خبره تاسو دا وکړه چې تاسو به د خپل اصول مطابق خبره وکړه نو ما تاسو را ویلي وو مونږ ستاسو په اصولو باندې خپله مدعا نه ثابتوو خو مونږ ستاسو په اصولو تاسو ملزم کوو چې تاسو ټول عمر په خپلو کتابونو کې وایي په خپلو مدرسو کې اصول شاشي او هدایه او بیا پکې دا شعرونه مې چې هدایه کل قرآن دی وغیره وغیره نو چې چونکې مدرسو کې دا چغې وایي اوس به په دې باندې زموږ سره فیصله کوئ هغه خپل اصول به منئ اوس به نه چې ډایرکټ قال الله قال رسول ته دانګئ هغه اصول مطابق به خپله خبره کوئ انشاءالله په خبره ځان پوهې کړي. بله اخري خبره ما دا کړې وه چې دا اولنی ټرن دی مولوي صاحب صدر مناظر لږ متوجه شه ماته لیکل به وروسته کې ما ته لږ متوجه شه ما دا ویلو چې اولنی ټرن به 15 منټې ما دا نه ویلو چې ټول ټرنونه به 15 منټې اوله کې چې زما مناظر دی دا به دعوه ووایي یو دوه اعتراض به وکړي خبره ځان پوهه کوي او ډایرکټ به تاسو له میک درکړي الله دې څه کړي چې په یو منټ کې درکړي صحیح ده. اولنی دغه چې دی دا به 15 منټې او به نور ما مخکې نو ویلا خو انشاءالله غوږونه برابر کا چې به تکرار مکرار نه دویم دریم او تر اله ما لا نهایت له هغه به 10 منټې صحیح ده کنه انشاءالله نور خو څه نشته نور تاسو دغه جواب راکړي او کنه چې شروع وکړي نو راځي ها به مثلا جوابونه کوم وګورئ زما ختم شو خو چې د سوال وکړو د جواب کوم سوال نه کوم استاد خبري جواب درکوم استاد خبري جواب درکوم صحیح ده جواب راکوم ان شاء الله یو سوال مو تاسو ته پاتې کیږي واو دا به خرجت پته ولې اوله خبره مولوي صاحب دا وکړه چې زه به ستاسو مناظر هغه را مخاطب کوم نو مولوي صاحب تا له دا حق نشته چې ته زما مناظر را مخاطب کې ته ما ته ویلی شې زه به خپل مناظر ته ویم چې او خروج عن البحث مه کوه. بله خبره تاسو دا وکړه چې تاسو دا مسله د اصولو نه ومنو ده نو مولوي صاحب دا سبقت لساني وه خو ته عالم یې ته په دې خبرو چېرته پوهېږې. بله خبره دا کوي هدایه کالقرآن ده نو مولوي صاحب تشبیه دا په کل امورو کې نه ته په څه پوهېږې دا به انشاءالله وروستو پته ولګي دا مونږ ثابت کړو چې هدایه کالقرآن د دې څه مطلب دی. نو بله خبره دا ده چې مولوي صاحب دا خبره کوي ذکر کوي غلط کار مو کو به بله خبره دا کوي مولوي صاحب چې 10 منټه ټرن به نه 15 منټه ټرن به نو مولوي صاحب که ته خپل مناظر له 15 منټه ټرن ورکې صحیح د ستا د مناظر د 15 منټه ټرن شي زموږ مناظر به پوره 10 منټه علي دا خبره وبسته اول نه مونږ لسالو مونږ بل سلو اولم
متوجه شي نه دی زما ویلي زه به د هر سوال جواب کوم دا دی چونکې خبره مو ورانه خدمت زه څه دریم خبر ته ورکېدو ما تاسو ته ویله چې لکه زه به خپل ملګرو صرف تعیین وکړم د هغې نه پس به تاسو څه د مناظر چې کوم دی دا به خبره کوم نه دی نه تاسو ته تعیین ونه کوم یک درک کوم لږ متوجه شه ستا په دې دغه کې یو دوه ټکي دي اولنۍ خبره چې تا وکړه اولنۍ خبره دې څه وکړه اولنۍ خبره دې څه وکړه څه دې وکړه ما ته متوجه شه دې یوه خبره دا وکړه چې ته عالمي او سبقت لساني کېږي نو په کار ده چې د عوامو نه دې سبقت لساني کېږي ته عالمي ته لږ په اودس کې اوسه بل متوجه شه بل ما وی چې تاسو ویلي چې الهدایة کالقرآن الهدایة کالقرآن تا وی چې تشبیه په ټولو امورو کې نه وي نو زه به اوس هسې ګستاخي مې غرض نه دی خو هسې یو ویمه زه به اوس یو ملا یاد کړم چې دا خر دی ولې دا خو د خر په شان دی ولې ځکه خر هم خوراک کوي او دا ملا هم خوراک کوي دا تشبیه صحیح ده په ټولو امورو کې لږ سوچ وکړئ متوجه شي بله دا د ټرن خبره ده متوجه شي د ټرن خبره ده ما راته ویلي دي لس منټه سره موږ منو خو دویم دریم څلورم پنځم اولنی ټرن چې دی دا به 5 منټې 5 منټه تاسو وکړئ 5 منټه به موږ کوو 5 منټه تاسو وکړئ 5 منټه نور موږ ته هر څه مقبول دي ولې تاسو یو شرط سره موږ ومنو که نه ما ته وګوره یو شرط سره موږ ومنو چې اولنی دا کوي چې زموږ مناظر دپاره به 15 منټه نو صحیح ده ستا خوښه ده ستا د مناظر دپاره 15 منټه چې ونلی نو زموږ مناظر دپاره به دا اجتماعي شروع دي دا خو زموږ سره نه دي بله خبره ما دا یوه خبره صرف پاتې شوې چې زموږ چې کوم معاونین دي زموږ چې کوم مناظر دی زه د هغې تعیین کوم اول زموږ مناظر دی مناظر اشاعت چې کوم متکلم دی نو هغه بشیر الحق توحیدي الحنفي دی دویم چې کوم دی موږ سره مولانا عبدالواجد صاحب دی هغه معاون ته حیثیت سره دی بل موږ سره معاون دی سلمان طاهري صاحب هغه موږ سره د معاون په حیثیت سره دی بل د بندې حقیر د هغې ته یوه ذمهواري اوله شوې ده چې هغه د صدارت ده زما نوم دی ولی الله او بل موږ سره معاون دی مولانا انور زیر صاحب دا هم زموږ سره د معاونت په حیثیت سره دی موږ سره دا معاونین دي دا چې کوم دی دا ټیم والا دی نو اوس موږ تاسو مناظر صاحب ته دا وایو چې تاسو خپله دعوه پیش کړئ او د هغه نه پس به انشاءالله بحث د 15 منټه خبره ده نو څه د باندې به اختیاري ورته خبرې